کله کله دا علم مو چې نه کړی وي بله ورځ دې څه ویلې اوس څه وایي ولې بله ورځ وه نن بله ورځ وه بله ورځ یعقوب علیه السلام دلته بچی په هغه کې غورځېدلی وي په څا کې بوی نه ورته راتله نن د کنعان نه چې کمیس د مصر نه راووته کنعان ته بوی را روان سو د انسان باندې الله کله د بسط حالت راولي او کله د قبض حالت وي کله داسې حالت وي له کنعان د مصر نه کنعان ته خبر راځي او کله نه راځي طالبانو الله مو په علم ونازوه علم تر دې نه ډېر غټ ده چې دا تاسې ورته فکر کوئ خو ړانده کړي یې الله پاک دې دوی ړانده کړي هغه څوک دی الله ړانده کړي چې تاسې ته د حق لاره نه درکوي او په علم مو نه راوي کوي بس صرف یو څو نحوي کتابونه یې زده ټول عمر په همدې باندې تاووي ځان سره راتاووي نه هم پرېږدي چې بل چېرته لاړ سي او د علم شعلې راویښې کوي ولا او چې درته لاړ سي درته وی دا ملا ته خو چې ورغلي وابي و سل په سلو کې وابي و مطلب دا ده که نه چې تاسې دې جنه لاړ سئ نو خو ما خو زده هم دغه دي بیا به ما نه څوک وایي بس ته ورته چې تا نه مو ویلی هم دا شیان دا قاضي مبارکه دي تا باندې نوره مبارکه وي ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندوني كمالي ونين بلي قالوا تالله انك لفي ضلال قديم ځکه کور کې خو ښځې نه دي خبرتنا دا لکان دغه زمني خبر سول هغوی خو نه دي ته څه لیونی په ضلال قدیم کې یوسف به خاورې ته وی چې د یوسف علیه السلام بوی راځي فلما ان جاءه البشیر چې کله ورته راغی زیری ورکوونکی القاه على وجهه د یوسف علیه السلام کمیسی دی د په مخ ور واچو فرتد بصیرا وګرځېد بنا قال الم اقل لكم انی اعلم من الله ما لا تعلمون ما نه درته ویلي چې زه علم لرم په داسې شي چې تاسې نه خبر قالو ورونو ورته ویلې یا ابانا استغفر لنا ای پلاره دې مونږ بخنه وکړه مونږ ته د ګناهونو مو انا خاطئین قال سوف استغفر لكم ربي زر د بخنه به وکم تاسې ته له رب نه انه هو الغفور الرحیم فلما دخلوا على يوسف کله چې ورننوتل په یوسف آوا الیه ابویهم وقال ادخلوا مصر ان شاء الله آمنین کله چې طالبانو د یعقوب علیه السلام د کنعان نه مصر ته را داخل سول د یوسف علیه السلام د 4,000 کسانو سره مخ ته ورته راوتلي خپل پلار ته نو پلار یې سپینګیری سوی و چې لرې نه عسکر ولیدل وی دا فرعون د مصر ده هغوی به بادشاه ته فرعون ویلي وی دا فرعون د مصر ده وی نه دا یوسف ده چې ورسره ملاقي سو طالبانو او بیا یې سخت ورته وزړل او یوه خبرې دا ورته وکړله یوسف علیه السلام ورته ویلې چې پلاره ولې داسې حالت سره مخ سوې ته خو نبي وې تا خو دا امید درلوده که دلته سره ونه وینو په آخرت کې خو سره وینو ولې دې دومره ستړې تېره کړه وی ده ورته ویلې چې زویه په دې مې خوا نه ده بده په دې وم چې له دین د پلرونو له دین نه د اسلام له دین نه وانه وړي ځکه ته کشر وې مربي و تربیتګاه څوک دې نه درلوده په دې مې خوا بده وله چې ته به په خپل دین پاتې سوی او که به نه یې پاتې سوی د ابراهیم علیه السلام په دین به پاتې که نه پلارم طالبانو سلام و یعقوب علیه السلام اصل سلام ورته یوسف اراده درلوده چې سلام ورته کړي خو د الله طرف نه ورته وویل چې نه سلام به دی کوي السلام علیک ایها الذاهب بالاحزان عني وی سلام دی په تا باندې هغه څوک چې له ما نه غمونه وړي وقال ادخلوا مصر ان شاء الله آمنین ورفع ابویه علی العرش پورته کړل د ځان سره مور و پلار خپله مور خو یې نه وه طالبانو دا بله علی العرش وخروا له سجدا ورته وغورځېدل په سجده وقال ویلې یا ابت هذا تأویل الرؤیا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو تاسې راوستی له کوچاني ژوند نه من بعد ان نزغ الشیطان بیني
وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. روح المانی وی سجده دلته دغه سجده نه و انحنا وه، انحنا یې ورته وکړله. خوب رښتیا سو طالبانو قصه څوک وه؟ څوک وه طالبانو قصه؟ خوب قصه څوک سوه؟ خوب. بیا هم طالبانو دا د دنیا حقیقت ده. د اول د قصې څوک بیا د قصې څوک په سجده ورته وغورځي. بس دا طالبانو ژوند د دنیا ده. څه شي ولو؟ واړه ولو. څه شي سولو؟ څه شي به کېږو؟ بس دا د ژوند یوه قصه ده طالبانو. ما په ژوند دومره ډېر مغروران کېږئ، که وزیر یې که بادشاه یې که ملا یې. د ما فکر داسې د طالبانو چې څومره سړی په علم کې مخکې ځي، زه وایم کبر یې باید له ذهن نه وځي، ځکه الله پېژني. رب قد اتیتنی من الملک، ای رب دې ما ته راکړې ما ته بادشاهي. وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين. أكثر خلق إيمان نروړي کته حرص مو کې په ایمان. وما تسألهم عليه من أجر، ته په دې انباو په دې خبرو باندې اجر نه غواړي له دوی نه. إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها موردون. دوی په یوه علامې و معجزې تیریږي خو بیا هم ایمان نه راوړي. وما يؤمن أكثرهم بالله وإلا وهم مشركون.